لیکن یو هغه تکلیف دی، هغه مصیبت ته چې سړی ډیر زیات پریشانه کی او ډیر خلق د هغې نه شکایت کوي صاحب بچی مې نافرمانه دي، زه څوکم، زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم، د ښځې د لاسه ښځه خاون یادوي، ګاونډي یادوي. دا ولې رونو مونږ الله ير کړی دی. او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، چا چې زما د ذکر نه غفلت وکړو، زه ير کړم، دنیا ته مخ کړه او ما ته شا کړه، نو جون به ولا تریخ کم تریخ دی، به سارم خپی ماښام بم خپی، د ده به کورم جون د پریشانۍ وي او بار بیم جون د پریشانۍ وي. دی د دنیا جون تریخ دی. او آخرت کې به سي ونحشره یوم القیامت اعما، قیامت پر ورځ چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو، نو دی به په سترګو ړوند ړوند. قال لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا، الله ړوند ولې را پاسولم، دی میدان ته مې ړوند ولې بوځې، زه خو په سترګو جوړومه. الله وی کذالک اتتک آیاتها فنسیتها، تا له زما آیتونه راغلي او تا هېر کړي، تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې، زه دې هېر کړی یم. وکذلک اليوم تنسى، نن زما نه م هېرې. د خدای یېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی، نه، نن تا سره زه د رحم څه معامله نشم کولی. لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی. خفه کېږئ ما، دنیا نن په موبایل لګیا ده، سار چې پاسې لومبې سترګې په موبایل لګي، ماسخوتن چې وده کېږي په سینې موبایل پروتي، دفتر کې بابو صاحب موبایل، افسر صاحب موبایل، پلاره د ټریفک پولیس موبایل، او پلارو کې خلق موبایل او دا ټچ موبایل، او په هغې ټوله ورځ فیسبوک دی او بل شی دی او بل شی دی بل شی دی. تسبیح به د چا جیب کې ونه ویني، موبایل به جیب کې پروت دی. خدای یېر که مونږه، الله یېر که، الله به مونږ څنګه یاد کی. الله وی فذکرونی اذکرکم، ما یاد کا زه دې یادوم. فذکرونی ما یاد کا، اے مسلمانانو ما یاد کې، اذکرکم زه به تاسو یاد کم. تاسو ما نه یادوئ، زما څه کار چې تاسو یادوم، ما نه یادوئ، زه تاسو سره مدد ولې کوم. دغه پریشانۍ کې به پروت دی، ټینشن کې به پروت دی، ګورو به سره هم خدای هېر کړی دی. الله یاد کې مسلمانانو، لکه خدای یاد کې، ذکر کوئ، تسبیح جیب کې واچوئ، لا اله الا الله، دا الله ذکر کوئ، الله الله کوئ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ د دہلی جامع مسجد کې ادرید او د جمعې تقریر کې اعلان وکړ، اے د مغولو بادشاہانو، ستاسو خزانې د سرو سپینو نه ډکې دي. اے د مغولو بادشاہانو، ستاسو خزانې د هیرو جواهراتو لالونو ملغلرو نه ډکې دي. اے د مغولو بادشاہانو، ستاسو خزانې د دنیا د مال او د دولت نه ډکې دي، خو چې زما زړه د کم څیز نه ډک دی، قسم په خدای د مغولو بادشاهانو د هغې مقابله ستاسو خزانې نشي کولی. ما زړه کې چې کومه خزانه پرته ده، زما زړه کې چې کوم څیز پروت دی، د مغولو بادشاهانو تاسو ټول چې را جمع شئ، ستاسو خزانې او سره او سپینه او هیرې او جواهرات زما د زړه د خزانې مقابله نشي کولی. خلک حیران دي چې زړه کې څه پروت دی، دی په خپله وایي زما زړه کې الله پروت دی. ولذکر الله اکبر، زما زړه کې الله پروت دی. چې زما زړه کې الله پروت دی، د دې الله مقابله ستا خزانه نشي کولی. تا خزانه تا سره دشمن نشي یو ځای کولی، زما الله ما سره دشمن هم خپله راوستی شي. حضرت ابراهیم علیه السلام ګډې چیلې یو ځل سرولې، ګډې چیلې په دې ټولو پیغمبرانو خدای پاک دا ګډې چیلې څه ناسې سرولې، د دې ځان له وجې دي چې ولې ګډې چیلې سرولې. یو هلک ډېر خوش اواز او خشته اواز سره
هغه ډېر په خوشوازۍ د الله نوم واغېسته. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت. د الله نوم واغېست، د الله خشته صفات دي اوس دی واغېستل. نو دا ښکلی اواز هم د الله لوی نعمت دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو، وی بچې یو ځل د الله دا نوم دغسې په خوش اوازۍ راته ووایه چې څنګه دی ووایي. هغه هلک ورته باباجي څه به راکې؟ هغه پیغمبر دی اوس. وی باباجي څه به راکې؟ وی بچې دا نیمې ګډه چیلی ستا شو ده قربان د الله د نوم نه ووایه راته. هغه ورته بیا په ښکلي اواز وی سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. یاره بچې ډېر خوند یې راکړه. یو ځل به بیا راته ونه وی، یو ځل به بیا ونه وی، بابا بیا به څه راکې؟ وی دا باقي ګډه چیلې هم ستا شوې. د الله د نوم نه قربان. هیرونو زمونږ مینه نشته که نه چې رښتیا خبره مینه نشته، دروغ نه وایو. الله هلته بانګ ویلې کېږي، دلته زه په موبایل خبرې کوم. دا مینه ده؟ موبایل باندې چا سره خبرې کوې؟ ملګري سره. ملګري ښه دی که الله ښه دی؟ نه الله خبر ته بد بند که موبایل. هغه ته یې بانک شروع شو وروسته به خبرې کوه بند که. هلته اقامت شروع دی، ته هلته جومات نه وځې، ها هلو هلته هلو هلو کې او بار خبر. او څه مړه زمونږ د موبایل به څه خبرې څه خبرې څنګه یو جوړ یو په خیر یو. موږ لړس تړي کې کله کله څوک بعضې ټلیفون به وکړي راته څنګه یې ښیم، بیا څنګه بیا هم ښیم، نور څنګه نور هم ښیم، ښه نو بیا څنګه نو ښیمه که نه. او نه ستا را نمبر به پیدا کړه چې به چې تپوس وکړو ښه نو څنګه یا خدای نو څنګه خو دې شل ځله وې ښیم که نه. دا زمونږ خبرې یو خبره شل ځله لس ځله. جیبونه د بشیر جان څلور دي که پنځه په جیب کې پراته دي، څلور دي که پنځه. هر جیب چې ګورې د موبایل ډک دی. بهر کې زه دې خو پې دا د دې سترګو د ګناه نه خو دا غریب خلاص دی، دی غم نه خلاص دی، سترګو ګناه نه کېږي. هغه واړه دي ورسره. او زما په خیال چې د ټولې دنیا نمبر یې به ورته یاد دي. خدای ورته دا یو فلسفه او ملکه ورکړه. بچي جانه داسې ده که زما څه نمبر دی؟ ځه هغه دې یاد دی. موږ د خپل نمبر اکثر نه یاده، خپل خو خیال یاد دي، خو دا نور یې نه یاده او دا ته بیا ټولې یاد دي. ښه حاصل د خبرې دا دی چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته. الله دې زمونږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس. نو دلته بانګ ویلې کېږي، هلته هلو، دلته اقامت دی، هلته هلو، تکبیر اوله فوت شو هلو، هلکه هلته تلاوت به کوي، ټنګټنګي بوټنګي زر به قرآن شریف بند کړي. خبر یاده که خدای نیکبخته، خدای مخکې دی که بنده مخکې دی؟ یا سادهګانو په کوم طرف روان یې؟ شیطاني وسوسې دي. هغه مینه دې ته وایي. اوس نو بیا ورته وایي څه به راکړي باقي؟ بیا ورته په خوشتي اواز وایي یاره بچې یو ځل به بیا راته وایي ای باباجي څه به راکړې؟ ګډه چیلی خدای م راکړې، نور به څه راکړې؟ ای بچې دا ګډه چیلی سرول به غواړي که نه، زه به یې دله وسروم شپونکۍ به دې شم. خو د الله دا نوم راته دغسې خشته ووایه. وی باباجي مبارک زه انسان نه یم، زه د الله فرشته یم. الله راولېږلم چې ته لاړ شه زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما د نوم څونه قدر دی، زما د نوم څومره قیمت د سره پړه کې پروت دی او څونه قدر دی. دې له رب رالېږلې مبارک دې شه ودې ګټله ودې ګټله. د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا م غورځې. او دې پسې یو خبر را یاده شوه چې کله مړ کېده ملک الموت وله راغی. نو ملک الموت د پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لږه مشوره کوي. دا د دې پیغمبر عزت دی. وایي ستا ټیم پوره دی، وی لږ وخت پکې شته، وی لږ غوندې وخت دی. وی د ما یو سوال جواب پکې الله له وړی شي؟ وی یو. وی الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني، زه ستا دوست یم ولې مې مړ کې؟ دا یو سوال جواب له ورسه. ملک الموت وی ښه. ملک الموت لاړ الله له واپس راغی. وی رب مې څه وی؟
وی رب دی وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چې داسې دوست به مې د چتلی دی چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه. داسې دوست به دی لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه. مرګ خو یوصل الحبیب الی الحبیب، دا خو دوست سره ملاوی. بس وی عجل عجل عجل، زما روح زما صاحب بدن د الله د ملاقات نه قربان. زر سا وباسه چې دوست ته مې زر ورسم. زما رونو د الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي، دا د الله سره مینه ده. او که د الله سره مینه نی که نه او محبت نی، دی به د خدای نوم نه اخلي. او د الله یو تاتاري بادشاه په یو علاقه باندې دربن ورته وایي، په هغه دربن باندې حمله وکړه. خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمانو، ډېر ظالمانو. نو چې دی سیک او دا دربن د مسلمانانو خارو، نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې، نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی، خو به اوس موږ هم وجني، زموږ بچي به هم وجني، ښځو سره به مو سره څه کوي. بس دوی ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو، تښتو ته هجرت کوو. که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو، که را نغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی، نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو. ټول کلي د دربند نه ووت، مسلمانانو تښتېده. تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه، کلي ګاډو څوک شته نه، نه هلکان شته نه جینکې، ټولو خلکو هجرت کړی، تښتېدلي. بس دیم خوشحاله شو، وي زما روح به مو لیده، زما د راتلو نه مخکې دا د کلي خالي پروت دی. وی صاحب یو دوه کسه پکې شته. وی څوک دي؟ وی جومات کې یو دوه کسان دي. وی راولئ، راوستل. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه، دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی، پیر دی. دی راوسته، اتکړی ورته واچولی، او یو ورسره یو مرید دی، هغې هم راوست، اتکړی ورته واچولی. تاتاري بادشاه ورته وی شهزاده، وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم؟ وی او. وی زما روب درته معلوم و؟ وی او. وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه؟ وی او. وی ته ولې ونه تښتېدې؟ آخر ولې ونه تښتېدې؟ وی زه خو د خدای کور کې ناست یم، د خدای کور ولې پرېږدم؟ خلک خپل کورونو کې هغې پرېښودل، زه خو د الله کور کې یم، د الله کور ولې پرېږدم؟ وی اوس پر ته پته ولګي، داسې سزا درکړم چې یاد ساتې. ټول ما نه ویارېدل، ته جومات کې ناست دی. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه چې دا واورېدل، یو تیزې چغې سره وی الله، او چې وی الله، نو اتکړی اوښلی دی په ځمکه پرېوتی، خپو کې زولنی دی اوښلی دی په ځمکه پرېوتی، د مرید اتکړی او زولنی په ځمکه پرېوتی. او چې تاتاري بادشاه وکتل او په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته فوج والا ته وي دا بوځئ، خپل جومات ته یې بوځئ. دوی ته غږ ونه کړي، اوس په بل غم ونړو. د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله والا مونږ چېرته ونه شلی، مونږ غرق نه کړي، دا بوځئ خپل جومات ته. ونه په سچه د الله نوم والا، په محبت د الله نوم اخلا. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، وی شیخ الهند صاحب مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو، د شپې به هم تکرار کو، د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول، یو به واړو نورو به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وی ما خپلو ملګرو سره هغه دی ورته ریویژن وایي د انګریزۍ کې، خپل تکرار کو. وی په یو ځای زم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو، نو سار له سبق دې سره تړلی دی، په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه. وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق، که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی، پر سباني سبق هم نه پوهېږو. وی ما کتاب طرح کې واغېسته، شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته
ذکر بکاو. نو ما وی چې دې مونږ خلاص کې زه به ور مخکې شم نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به ترې زده کړم. او سخت یخني ووی. وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو دې څنګه روان شو. نو زه ور تیز شوم خو بس ما نه لږه سستي وشوه. دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې وه. وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه ناراستي دې وکړه دا به اوس څه کېږي دا خو دلته کې دې لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي نور چې وخېږي اشراق به کوي هغې نه پس به راوځي اوس بیا به دي درس لا دا خو غلطي دې وکړه ځان ته راوتلګېم چې لږ وختي راغلی وم سب کې مخکې به ولاړم نو زه به یې لیدم ما سبق مې ورته وي دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل. وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې بیا داسې نه کې اشرف علي. نو په یخه یخنۍ کې ولاړم کتاب مې ترخ کې نیولی دی. و یخني مې داسې کېږي چې غلچم خو مې چې نه همدلته به ولاړ یم. وی شیخ الهند صاحب دنله لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع دی. وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم دې ذکر هغه کوي خوند ماله راکوي ذکر راکوي خوند ماله راکوي. وی چې کله نور راوخته او دا خپل د اشراق و مکروه و ختم شو مونځ وکړو او څنګه راووته ترخ کې مې کتاب وی ما ته وی چې اشرف علي څه دي خو چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنۍ کې زه پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړي چې جامع د خولو شوړ پوړ په تندي د خولو به روانې دي. وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه پې زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې. وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وی نه په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق یې په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم چې دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا. وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه هېڅ باندې پوه نه شوم. وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم. وی ما ته ورته وی چې سبق اخلاص کو وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شوم لږ نور هم ښکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه. وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا ووایم. ګوره دا د الله سره نسبت دی. یو مثال به درکړم تاسو پرې ښه پوه شئ. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک یو ځل ناستې 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 وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عایشه خپله بیبي ده څومره یې خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده. وی ما ته من انت څوک یې ما وی چې عایشه تو عایشه وی من عایشه عایشه څوک ده نه پېژنم. ما وی ابنتو ابي بکرن د ابوبکر لور ده ته ما نه پېژنې ابوبکر لور یم ستا بیبي م که وی من ابوبکر ابوبکر څوک دی هم نه پېژنې. ما وی ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی دی. وی من ابو قحافه ابو قحافه څوک دی وی او یریدم چې روانه شوم. دومره الله سره مضبوط نسبت دی چې دې وخت کې خپله بیبي عایشه نه پېژني هغه یار غار چې ټول عمر ملګری د ابوبکر نه پېژني د ابوبکر د پلار نوم پېژني چې د الله څوک دی. داسې ذکر به کېده دغه ذکرت کړی ماتی دغه ذکر د بل مسلمان په زړه کې اثر پیدا کوي. دغه ذکر د اشرف علي نه حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه جوړ کم شخصیت یې جوړ کړ. یو مثال درکو د رضل سابق صاحب به تاسو ټولو پېژنده الله دې وبخي تاسو زموږ د رجوع فیصلې به کول. صبیح الدین سابق صاحب جمعات کې ناست یم الله شاهد دی الله ګواه دی دا خبره دې ما په خپله اورېدلې بلکې یوازې ما نه دا هغه ډېره ځایونو کې کړې دا خبره. زه په دیوبند کې وم او صاحبزاد عبدالباري جان صاحب زموږ د عمرزو تاسو پېژنده به عبدالباري جان صاحب راځه یو را سره دی. درېیم هم د یو کس نوم واخېسته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده. 3 کسان موږ په دیوبند کې سبق هم وی موږ وی چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات به وکړو.
وی دا دریم ملګري راته وایي چې مړه تاسو اوزګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوی خو لګیا دی او لنګرې دی او پیري ده او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې راوړي دې ته ناست دی په ده څه کوی ډېر بد یې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږه شي او خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لرې شي برګي مرګي نشته خو دا پیسو ته ناست دی او خلک پیسې راوړي واسکټ کې ورته اچوي پیسې راوړي لنګرونه دي مونږ وی بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای نه لاړو ته خو ګډې وډې وې وی بیا ته وی چې دا تماشه خو به وکړو که نه وی لاړو تانبون ته خو په لار هم دی خدای وایي لګیا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب اخیري عمر کې دی بوډا دی او بیمار دی خلک به ملاقات له راتلل او د ملاقات قانون دا دی چې بل له به تکلیف نه ورکې دا قانون مو پیژنې بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر صاحب ملاقات ته لاړ شي بیا ته ځي نه دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو بیا سلام علیکم بل له به تکلیف نه ورکې ضرر به نه رسې دا قانون دی نو ما اشرف علي صاحب بار یو کس کېنولی د خانقاه مشر نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې د ما وخت ضایع نه کړي هغه دومره کتابونه لیکلي دي دومره کتابونه چا شاګردانو چې علما وایي چې د ژوند په ورځې تقسیم کې د ژوند ورځې د پاڼو نه زیاتې دي د ژوند د ورځو نه پاڼې زیاتې دي نو وایي هغه چې د خانقاه کوم مشر مرید هغه وایي کوم ځای نه رالی مونږ د دیوبند نه څه له رالی مولانا اشرف علي صاحب ملاقات له وایي داسې کار دی ابدا نه تپوسونه کوي او درې جواب یې تیار کې ابدا تپوس کی کون ہو کہ تاسو د ځان تیار کړي کہاں سے آئے ہو کم ځای نه راغلی چې جواب تیار ہے کس لیے آئے ہیں کہ تاسو جواب تیار ہے بس دا درې خبرې ګورې که دوا له راغلی وی دوا له راغلی که د مسلې تپوس ته راغلی وی مسلې تپوس ته راغلی که بیعت ته راغلی وی بیعت ته دریو کې به یو وایه ټول به نه وایه او بیا به اشارې کې نظر به روځی وی چې هغه دا خبرې کولې مونږ له ورپېدو وی یارولو داسې هیبت را باندې راغی وی چې ورننوتو وی مولانا اشرف علي صاحب ناستو مونږ ودرېدو وی کون ہے کون ہو څوک یې مونږ حضرت طالب العلم ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہو کم ځای نه راغلی ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دیوبند نه راغلی کس لیے آئے ہیں څه له راغلی مونږ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا له راغلی بس سابق شوی ما ته وکتل عبدالباری جان صاحبزاده صاحب ته وکتل وی تشریف رکې کېنه وی چې د دریم ته وکتل کېناسته مونږ خو کېناستو چې دریم ته وکتل چې په لارې ولا غیبت کو او غیبت کو وی ده ته وی چې اٹھو خبیث اٹھو خبیث بس خبیث اٹھاؤ تم کو زور سے تو زبردستی نکالو نکل جاؤ خبیث کے بچے پر نکل جاؤ خدای بس وی سړی په پټه پټ وویسته موږ نه خولې وپوهېده چې خدای پاکه دا څنګه دته په ده پیښ و دې ته کشف وایي دې ته کشف موږ یې وپېژنو زموږ عزت وکړه چې تشریف راکې کښېنئ تشریف کېدی هغه ته ویټو خبیث فورن یې هغه وویسته په منډه یې وویسته بس وی مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی وی چې بار ووته بل ته مې چې خوند یې درکړل څنګه تا وی دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا لنګرونه چې نخرې دې کولې چا ورته ووایي چا خبر که وی بیا سړی را پیدا چې دې سره څوک زه به ورسره وڅوک دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا د حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی دا هغه مریدو او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاگردو او دا هغه مریدو دا ذکر چی که نه ذکر دا د سړي په زړه کې الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمایي زه نه وایم مونږ وایو زړه خپه دی زړه پریشانه د ټینشن ګولې الله وی سان علاج ولې نه کې الله خبردار
داسې وړه خبره هم نه ده لکه یو سړی چاته آواز وکړي او اعلان وره خبر ده الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب. طالبان په پوهېږي دا بذکر الله مخکې شوی دی دی بیا تقدیم نه محق و تاخیر دی فایده اختصاص ورکړي حسر الا خاص د الله پنوم خاص د الله پنوم تطمئن القلوب زړونه مطمئن کېږي په بل شي نه د الله پنوم په زړه کې اطمینان راځي. زمانونو الله ذکر به کوئ ښه لږ مهرباني وکړئ الله طرف ته لږه توجه وکړئ او د الله ذکر کوئ پریشانی به نه انشاءالله العظیم وی بس معمولی به وي دا نه چې نه انسان د خامخا راځي خو هغه پریشانی چې هغه ته ټینشن ګولی ولا خورئ هغې نه به پې خلاص. نو د الله پاک یو ټیم ځان له مقرر کړئ سار وایې ماسپښین مازدیګر او په لاره چې دی اوس زما په خیال په 10 روپۍ دی که په 15 روپۍ تسبیح کېږي تسبیح ځان سره ساتئ. تسبیح کې دا برکت دی چې جیب کې دې پرتي وي او لاس دې ورښکته که هسې دې مو سره لاس وجنګېد نو الله به در یاد شي. دا مذکر دی الله سړي ته را یادوي. که تسبیح دې جیب کې نه خدای به درته نه یادېږي خو که جیب کې تسبیح پرتي وي ګوته دې وجنګېدې الله درته یادېږي. نو ذکر کوئ ډېر د موبایل او د فیسبوکونو له ډېر زیات زور مو ورکوئ ضرورت دپاره استعمالوئ تقریرونه پې واورئ د علماو بیانات واورئ درسونه پې دا فایده نعتخوانۍ پې خیر دی واورئ فایدهمنه خبره لیکن فضول په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم په خدای دا دنیا کې هم د انسان دپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده. نو ذکر کوئ ښه تاسو ذکر خو ډېر اسان دی لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان یې روزانه وایي ښه ډېر لږ وخت پې لګي زر پیرې وایي او چې سل پوره کې لا اله الا الله نو سلو پسې وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل ډېر زر کېږي په اسانه کېږي او یو درود شریف وایي درود شریف فضیلت پرته چې د بل وخت بیان کوم انشاءالله ماسخوتن چې خصوصا سملی نو درود شریف وایي یو 200 پیرې خامخا وایي هر یو درود اللهم صل چې راځي ویلی شي خو دا مونځ کې چې کوم وایو درود ابراهیمي دا بیا ډېر بهتر دی.